لپاره هغه حدیث دی چې کوم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم هغه وخت سره دا رواجو چې ماشومانو په دې سر کې به خلکو پریډ جوړو لږ به یې پرېښود او لږ به یې وخوړله کرښه به یې پکې جوړه کړه نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا یې ټول پرېږدئ یا یې ټول وخورئ دغه ځینې جمهور استدلال کوي چې ټول خریل که ناروا وی نبی علیه السلام به د ماشوم باره کې دا تعلیم نه ورکړ او حدیث د حضرت علی کرم الله وجهه من ثم عادیت راسی ما د سر سره دشمنی وکړه هغه شته دی هغې وجه دا وه چې د سر ډېر ګڼو او تحت کل شعر جنابه د هر ویښته لاندې جنابت دی که ونه اینځل شي و عربو کې اوبه هم کمې وي نو د سره دا خطره پیدا شوه چې اسینه زما سر وچ پاتې نه شي راغې اجازت یې وغوښته سر د خریلو اجازت ورکولی شه من ثم عادیت راسی دا سمه ضمیر او دا د سمه دا اشاره چې ده دا دې ته نه راجع کوي چې خوارجو سر خریلی نو من ثم د دې وجې نه عادیت راسی نه من ثم دغې وجې نه چې تحت کل شعر جنابه دی او بدلته کمې دي زه ویرېدم عادیت راسی ما د سر سره دشمني وساتله یعنی پرېښودو د سر سره او مې خریلو نو خریل د حضرت علی صاحب هم دلیل د جواز شو نو افضل پرېښودل د سر جواز خریل د سر د جمهور مذهب یوازې امام احمد صاحب خریلو ته مکروه وایي استدلال دغه دی چې دا من سیم الخوارج دی بله مسله متنازع فیها مسله د تقبیل المصحف ده یو وخت داسې و چې دوی به د قبر ښکلول شرک ګڼل چا ورته څه ونه وي بیا د خپو ښکلول شرک ګڼل چا څه ونه وي بیا د لاسونو د علماو د صلاحاو ښکلول شرک ګڼل هغې نه هم چې علما چپ پاتې شو نن اهل حدیثو لاس اوږد که دې خبرې ته چې د قرآن عظیم شان ښکلول بدعت دي دې حد ته دوی ورسېدل دې رساله کې په دې ما خپله مستقله رساله لیکلې ده زما ډېر رسایل چې کوم دي لیکلی شوي دي تیار برابر دي خو د چاپ مسله ده چې چاپ شوي به نه وي نو دې کې ما خپل مقدماتي کلماتو کې وجه د تصنیف د دې رسالې لیکلې ده اما بعد يقول العبد الفقير خادم العلماء والدين غلام حضرت غلام الحنفي إني رأيت في فتاوى الدين الخالص بخط الأمين بشوري أن تقبيل المصحف تركه أولى کولول د مصحفنا نخ کولول غوره دي او دا لیکلي دي چې دا فتاوى دین خالص اول جلد 115 صفحه کې د داویلي لیکلي دي لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين د نبی علیہ السلام صحابهونه دا منقول ندي وكذا رأيت في الفتاوى الكبرى لابن تيمية اول جلد 9 صفحه پای کی استفتاء شوی دا القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثورا عن السلف ابن تیمیه لیکي چې هغه وخت کې دا رواجو چې قرآن شریفونه خو دومره ډېر نه و که نه لږو نو کم ځای کې به چې قرآن عظیم شان چا کرو اکثرا به چې غټه جلسه او پروګرام نو هغه به د فخر د پاره راوړو چې خلک یې وګوري چې قرآن دا ده و خو دومره نه چاپخانې نه وي خلک به د دې سلام او زیارت ته راتلل بچی حال کې به یو دانه پروت و ملاقات ته به خلک راتل لرې نه به یې وکته چې دا قرآن کریم غټ غټ به اوچتېدی به نه شو دومره به غټ نو بیا به چې کومه جلسګاه کې قرآن عظیم شان را روانو د زیارت د پاره چې خلک یې وګوري نو چې دا به را روانو نو د خلکو به قیام تعظیمي وکړه دا ټوله جلسه به ورته ودرېده دا خبره مشهوره وه نو استفتاء دې کې شوي ده چې قیام مصحف ته څنګه دی مصحف را روان دی خلکو یې راوړي او د جلسې خلک ورته د ادب د پاره ودرېږي دا څنګه دي
نو دې باره کې وایي چې القیام للمصحف وتقبیله لا نعلم فی شیئا ماثورا عن السلف سلفونه څه دلیل نشتا. دارنګ ورأیت فی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حكم تقبيل المصحف سؤال الثاني عشر من الفتوى رقم 3022 رأيت في الناس ما لم اسمع به قط جواب ورکړي دوی دوابیانو دا فتوا لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما کلم ندی اوریدلی خلکو دسه سوال کړی دی ولا رأيت وهو تقبيل القرآن كما يقبل رجلان احدهما الاخر لك خپل کې یو سړی بل خولې دسه یو سړی قرآن کریم خپل کی نو دی وی لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن اصلا یو سړی چې قرآن کریم خولې دی د پاره هیڅ دلیل مونږه په علم کې نشتا. نو مطلب دا دی چې دا جایز نه دی ځکه دلیل نه لري. دا درې عبارتونه د وهابیانو ما پیدا کړل. د ابن تیمیه می پیدا کړ د بشوری او داشن د لجنه دائمه. فتحيرت في قولهم ان تقبيل المصحف لم ينقل عن السلف ظاهرت کې پریوتم پدې وتفحصت متون الاحاديث وشروحها واقوال الفقهاء من المذاهب الاربعه المعروفه فرأيت ان عكرمة بن ابي جهل رضي الله تعالى عنه من الصحابه كان يأخذ المصحف ويدعه على وجهه دب قرآن کریم را خسته عکرمه صحابي دی ښا د ابو جهل زوی او دا به کې خود په مخ باندې راوا به خسته په مخ به کې خود ویل وی کلام ربي ومنشور ربي. وصرح كثير من الفقهاء بجواز تقبيل المصحف بل باستحبابها وبعضهم توقفوا في ذلك. فها انا اذكر اولا عمل عكرمة بن ابي جهل مع ذكر سندها ومسندها وثانيا اريد اقوال الفقهاء من المذاهب الاربعه المعروفه وغيرهم. المبحث الاول دا عكرمة بن ابي جهل روایت سنن دارمی را خسته دی په دویم جلد 1512 صفحه باندې چې معرب بیروتی چاپ لسم جلد 209 صفحه جوړیږي. غیر معرب بیروتی چاپ دویم جلد 1512 صفحه ده چې رقم د حدیث دی 3350. اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان عكرمة ابن ابي جهل كان يدعو المصحف على وجهه مصحف بي په مخ باندې کې خدا او يقول ويل بي کتاب ربی کتاب ربی دا وی ویل. دا حدیث حاکم مستدرک لصحیحین یولسم جل سلور سوال سلور در صفحه کې راخستی. آئی کی الفاظ دادی کانے کرم بن بیجیل یاخذ المصحف فیدعه علی وجهه ویبکی جڑل وی ویقول کلام ربی کتاب ربی. دارنګ ابو نعیم اصفهانی په معرفت الصحابه په لسم جلد 313 صفحه کې راخسته. هغه کې د حالاتم دي څه حالات پکې ذکر دي. آدم مبایعت مسله پکې دا چې فتح مکه کې د تختې دا جدي تور رسیدا اراده و کشته کې کینی بل خلاړ شي د بیبي ایمان راوړه آگے پسے سو کو لے گا ام حکیم بنت الحارث بن هشام سو کے پسے ولے گا چرازم ما ایمان روڑے دے تا تمہیں ممان غفتے دے بیا راغ ایمان روڑا ایمانی مقبول شا. دارنگے بے حقیف شعب الایمان پنزم جلد 233 صفحہ. دارنگ عبداللہ بن احمد بن حنبل پاس سنہ اول جل واللسم صفحہ پدیو کی دارا خستی. ابن کثیر پال بدایہ و نہایہ وم جل یوصل وختم صفحہ کی د ایمان او اسلام ذکر کړی دی. ابن کثیر دا ذکر کوي کان یقبل المصحف ويبكي دب مصحف کو لو ويبكي جړل بي ويقول كلام ربي كلام ربي. احتج بهذا الامام احمد على جواز تقبيل المصحف ومشروعيته. ابن کثیر بیلی کی ددا د عملنا امام احمد رحمت الله علیه دلیل نیولې پدې
چې خپلول د مصحف جایز دی علی جواز تقبیل المصحف و مشروعیته. امام احمد سے اتیاخص کړي. خطیب بغدادي په تاریخ بغداد سلورم جلد 350 صفحه کې دا روایت ذکر کړي. علامہ حسمی مجموع الزوائد سلورم جلد 302 صفحه کې ذکر کړي. بیا وی رجاله رجال الصحیح. نو دومره کتبو د عکرمه بن ابي جهل د عمل راخسته چې دا قران کریم باندې هغه مخې خېده او روایت د ابن کثیر کې خپل کړي دی او جړلې دي ادبن او صحابه چې کوم عملو کې هغه ته بدعت ویل دا حماقت دی. زکا بدعت کاری چې قرون ثلاثه کې اصلونه لري. قرن ثانی د صحابه کې چې موجود وي نو بدعت څنګه شو؟ که استحباب عقیده دی ورزی فبها کنه ورزی نو دلیل د جواز خو کې دی چې صحابي کوم عملو کې. مبحث ثانی فی راد اقوال الفقهاء من المذاهب الاربعه المعروفه وغيرهم في تقبيل المصحف. مجمع الانهر شرح د ملتقى الابحر اتم جلد 214 صفحه. عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المدعو بالشيخ زاده الحنفي ومجمع الانهر کې اتم جلد 214 صفحه وايي کذا لا باس بقبلة المصحف. باک نشتا کولول د مصحف کې لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ المصحف كل غدات ويقبلهم. ذكا ابن عمر سے بمصحف راخستار سبيخ كلو بي وإل بي عهد ربي منشور ربي عز وجل كما في القنية. ندلت دیس ثابتی چې ابن عمر رضی الله عنه بداخ کلو. دارنگ البرهان فی علوم قرآن اول جلد 323 صفحه. ابو عبداللہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زرکشی شافعی ويستحب تقبيل المصحف. کولول دا مصحف دا مستحب دی لأن عکرمه بن ابي جهل كان يقبله اغبخ کولو. قیاس نم کار واخلا علی تقبیل الحجر الاسود. تقبیل دا حجر اسود تعظیما نغا نمسنونات نه ده نو دا دلیل خو کیږي چې هر یو شی ذی عظمت کولول مستحب دی. لانه هدیه للعبادین هغه د عبادت لپاره هدیه من الجنت. نو روا شو تقبیل د مصحف کما يستحب تقبیل الولد الصغير. د امام احمد نه ثلاث روایات الجواز الاستحباب التوقف. مقلدین درې ډلې شوي. جمهور خو جایز غني. امام احمد سره نه توقف راغلی. ابن حجر اسقلانی فتح الباری پنځم جلد 203 صفحه کې ذکر کړي. استنبط بعض من مشروعیت تقبیل الارکان جواز التقبیل كل من يستحق التعظیم. بعض علماء دلیل نسی چې ارکان رکنی یمانی او حجر اسود کولولنا دا ثابتې چې روا دي کولول د هر هغه څه چې مستحق د تعظیم وي من آدمی و غیره. اما تقبیل ید الادمی فیاتی فی کتاب الادب هغه ثابتې بیا. اما غیره فنقل عن امام احمد انه سئل هغه نه چا تاسو کان تقبیل منبر النبی صلی الله علیه وسلم چې د نبی اسلام منبر کولول و تقبیل قبره د نبی اسلام روضه کولول فلم يرى به باسا. امام احمد وی باک نه لري. واستبعنا بعض اتباعه صحه ذلك. د بعضی تابعدارانو د دین نسبت امام احمد سے تبعید غنل. اشاره ابن قیم ابن تیمیہ ته کوي. ابن حجر سے په ډاډه نو ورزی ښا ډاډه په نو ورزی خو د بعضی مقلدین وی دا ډیر بعیده غنل چې امام احمد او د قبر کولولو فتوا.
ونقل عن ابن ابي السيف اليماني احد علماء مكه من الشافعيه جواز تقبيل المصحف واجزاء الحديث وقبور الصالحين، د صالحینو قبرنا او جلدونه د حدیث کتابونه د حدیث او مصحف کولول د دې جواز ذکر کړی دی. دارنګ حواشی شیروانی د علامه عارف بالله شیخ عبدالحمید شیروانی شافعی اول جلد یوصل 55 صفحه. قال البجرمي واستدل السبكي على جواز تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الاسود. امام سبکی وایي چې مصحف کولول روا دي، دلیل دا دی چې حجر اسود باندې د قیاس فید د عالم د قیاس شی او د صالح او دارنګ د والد اذ من المعلوم انه افضل منهم. معلومه خبر ده چې حجر اسود نو د عالم او د صالح د هر چانه مصحف او قران کریم بهتر دی، چې دا غي تقبیل جایز او مستحب تعظیما نو د قران کریم په طریقې اولا تعظیم پکار دی. دارنګ صاحب تحفة المحتاج فی شرح المنحاج دویم جلد یوصل 50 صفحه کې دي. واستدل السبكي على جواز تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الاسود ويد العالم والصالح والوالد اذ من المعلوم انه افضل منهم. دارنګ حاشیه د جمل نهم جلد یوصل 31 صفحه. ایر کی استدلال کې دا سنتیت د تقبیل د حجر اسود نا اخذ کوي په سنتیت د تقبیل د مصحف باندې والمنبر الشریف والقبر الشریف اغدم جیشی ومثل قبور بقیت الانبیاء والصالحین واجزاء الحدیث قبور د انبیاء او د صالحین او د احادیث د کتابونو. افتا بذلك ابن ابي السيف من الشافعيه. دارنګ حاشیه بجیرمی علی الخطیب دریم جلد 314 صفحه. واستدل السبكي على جواز تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الاسود بيد العالم والصالح والوالد اذ من المعلوم انه افضل منهم. دارنګ په وم جلد یوصل 15 صفحه کې لګي فائدہ استنبط بعض من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والقبر النبوي والقبور الشريفه وقبور الصلحاء. دا ټول دا ثابتې چې تقبیل د قبر تعظیما او تبرکان دا جایز دي. عوام تفتوا چې نور کې هغه صدی باب دی، هغه جدا خبره ده. صدی باب چې هغه به غلون کې افراطونه کې. وممن قال بذلك ابن ابي السيف اليمني من الشافعيه. دارنګ علامه شمس الدین ابو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي په الآداب الشرعيه کې دویم جلد 391 صفحه لیکي ويجوز تقبيل المصحف. دویم لیکي مستحب دی لأن عكرمة بن ابي جهل كان يفعل ذلك. رواه جماعة منهم الدارمي وابو بكر عبد العزيز او ددنا منقول دی توقف هم ته منقول دی. دارنګ مولا قاری رحمت الله علیه شرح د مشکات کې وم جلد 22 صفحه ده. اتنب ابن حجر ها هنا بذکر الفروع الفقهيه المتعلقه بالقران چې عبارت د تحریم د توسد المصحف په مصحف تکي کول بالغ ته جوړول وسادت جوړول عربو کې دا کیږي. قران کریم بلولی بیا او په تکیو کې حالات و پکې. نو ابن حجر سے بدل توغی مسئلے چیڑلی چې حرام دے توسط د مصحف په مصحف تکیه کول وتحریم مد الرجل ووضع الشيء فوقه مد ننا تحریم مد الرجل یادی رجل خپې غزول طرف د قران کریم ته دارنګ کې خدل دیو شی فوقه دارنګ استدبار شا کول دارنګ تختیه ورمیه دارنګ تختی خپې کې خدای نه خپې اړول رمی وشتل یو بلتا دا ټول د عربان کوي. اوس قران کریم را کر اوایخلی داسې ورولي تختی کوي پاسه په خپاړی دادل ته وهابیانم کوي
ما ته یو کس راغی داسې دوه ډزې شانو دلته به م راته اوس خو ما ته ډېر ګډوډ ښکاري. رستمي سره ترجمه کوله او زما هم شاګرد. نو راغی ما ته وایي چې زه خو هلته تللی ما او ما پرون عجیبه کار ولیدو. مې څه دي ولیدل؟ وی مونږ زرو پورې طالبان جوړیږو، څه قاریان کالجین دي، څه طالبان او مونږ دوه کسه پټکي لرو. مونږ ته بریلیان وایي چې داسې زوم چغې راپسې وایي، داسې زوم چغې راپسې وایي. او ای نور ټول قرآن شریف په ځمکه ږدي، دی هم ناست دی همداسې په ځمکه هغه میښي. ما وړوکی بالغ ځان سره وړی دی، راپورې خان دي چې دا څه لیمسي ځان پسې ګرځي. نو پرون دا مسله وشو چې تفریح کې ما قرآن کریم ایښی و، نو یو وهابي راغی په دې خپه واړوله. ما ونیو چې دا مصحف باندې د خپه ولې واړول. پې ما ته وي چې د دې څه تعظیم خو په مونږ لازم نه دی، دا خو قصه خانه کې چاپ شوی دی. قرآن کریم ادب دا دی چې څه درته ویلي بس وایي معنا. دا چا ویلي دي چې اوس په دې به خپه نه اړی او په دې به دا نه کوي او په دې به دا. دا خو دلته قصه خانه کې چاپ دی، دا سره خو د کتاب خو نه. نو خبره دې زی تر ورس. نو تخطی دا دا و تخطی خپاړول په دې باندې دای حرام ثابت کړي. توسط د مصحف تکیه شوا، مستثنیات دوقته کول قرآن کریم داسې بې ځایه راقت کی یا پاڼه د هغې داسې راقت کې داسې بې ځایه، او تحریم د مد الرجل خپه ورغځي، وضع د شی فوق د هغې شا کول هغې ته، او تخطي خپه پیاړول، رمې ویشتلې بل ته، تصغیر د لفظې مصحف ورته ووایي، قرآن ګوټې صورت ګوټې، وجواز تقبیله دا مسله هم چړلې مونږ دې کې مس قضا ذکر روایت اکرمه رضی الله تعالی عنہ. الموسع الفقهیه الکویتیه څلورم جلد 215 صفحه کې د تقبیل المصحف مسله تفصیلی چړلې. واي ذكر الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة جواز تقبيل المصحف تكريما له وهو المذهب عند الحنابلة، وروي عن أحمد استحبابه لما روي عن عمر رضي الله عنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله. دا مخکې مونږ ذکر کړیو، دا منقول د عمر صاحب نه دی، د ابن عمر نه دی، دا دې کې دوی نه غلطي شوې ده. وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف، غبخ كله مصحف يمسحه على وجهه فمخ بيمغلو. وقال النووي في التبيان روينا في المسند الدارمي بإسناد صحيح ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يدعو المصحف على وجهه يقول كتاب ربي كتاب ربي. دا احنافو بلکې جمهور د امام احمد سے قول غدوی نقل کا. بیا رستو وی چې نقل صاحب الدر عن القنیا وقیل چا ویلی چې تقبیل د مصحف بدعت ده، قائل دا سنر نه دی جزانو خی، ورده بما تقدم نقله عن عمر وعثمان. فتاوی کویتیه پی رد کئی چې رد پدې کې دی چې د عمر صاحب عثمان صاحب نه ثابت دي، نو بدعت څنګه شو. فتاوی کبرا د ابن تیمیہ اغم دې ته ترجیح ور کوي چې سلف نه ثابت نه دي، خو قیام دی وشي وته د قیام قائل له. اول جلد ولا صفحه دا. فاما اذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض، ککم علاقو کې دا رواج چې په خپلو کې یو بل تپاسیږي، لکه دلته دا رواج دی، پنجاب کې رواج دی، صلحاء علماء تخلق قیام کوي، نو فقد يقال لو تركوا القيام للمصحف ما هذه العاده
لم يكونوا محسنین فی ذلک ولا محمودین بل هم الى الذم اقرب. چې هر کله عالم او صالح ته قیام کوي او قران کریم ته قیام نه کوي تعظیمی، نو دوی په دې کار کې محسنین نه دي، محمودین نه دي، بلکې دوی ذم ته اقرب دي. حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو حق بالقيام. چې په خپلو کې یو بل ته قیام کوي نو قران کریم ته څنګه نه کوي، هغه حق بالقیام دی. حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره. نو قران کریم چې څومره احترام لازم دی دا د بل څه غومره لازم نه دی. مثلا لاس قران کریم ته نور کول کېږي الا طاهرا، والناس يمس بعضهم بعضا مع الحدث. دغه ولی ته لاس ور کول بیا د سره وادي، عالم ته روادي، مصحف ته ناروا دي. نو وايي تعظیم د مصحف خو په دې زیات دی کنه. لا سیما فی ذلک من تعظیم حرمات الله و شعائره. کو کتل شي قران کریم حرمات الله شاعر الله نه دی، انو دې کی تعظیم هغه مالا فی غیر ذالک. وقد ذکر من ذکر من الفقهاء الكبار قیام الناس للمصحف ذکر مقرر له غیر منکر له. وی چې څومره فقها مونږ ګورو قیام د قران کریم تعظیما ثابتای رد پې نه کوي. ابن تیمیه قولم دې ته ترجیح ور کوي چې قیام دی وشي، ورته څه دی وشي قیام دی وشي. نوابیان دې مسله کې خپل مشر پسې ملا نړل، ابن تیمیه پسې چې هغه د قران عظیم شان د قیام او د تعظیم قائل دی، او دوی چا دې ته بدعت ویل، چا خلاف اولا ورته ویل، چا څه ویل. چون کې دوی په دې باندې قول کړیو نو ما ځکه مجبور شوم او دا وړه جزیه مې دلته زیری بحث کړه. د چند فقهاو په نصوصو کې قرآن عظیم شان پوره احترام کوي، وهابیان چې ګوري قصدن ښکلوي، ځکه دوی د خالق د کلام په تعظیم هم خفه کېږي. هسې په خولې چغې د قرآن او د قرآن دی او باقي د قرآن لویه بېلبېدوی وکړه، هم د معنا تحریف او هم د ظاهری بی عزتی او بی حرمتی دوی روانه کړی ده. دینه بعد د پاڼه کې ما د قاریانو د پاره او طالبانو خواص او عوامو د پاره د قران کریم حرمات ذکر کړی دي. دا زمونږه د مسلې سره یو څه تړاو لري، خو ټولې وګورئ او چې کم یو پچا کې کمی نو کما کې کتاسو کې کوشش دا کوي چې هغه په ځای باندې راوړی. د احترام د کلام شریف نه دا ایستاکا مسواک بوته وهي ويتحلل فيطيب فاه خلب خپاک کی اذ هو طریقو. قران کریم درستو لار دادا. قال یزید بن ابي مالک ان افواهکم طرق من طرق القران فطهروها ونظفوها ما استطعتم. دای په دلیل دی. بل د احترامات نه دا ايلتبسا کما يلتبسوا للدخول الاميرا. بادشاہ ته چې کوم لباس کې دي قران کریم تلاوت کې دی هغه لباس واچي. بیکار جامه کې په شرمېږي نو دلته دی مو شرمېږي، لانه مناجن یعنی مع الله، دا مناجات مع الله. دا عام بادشاہان نه خالق ته کم قتل نه پکار. بل د احترامات د کلام نه دا استقبل القبلة لقراءته مخامخ دکینی. کان ابو العالیہ اذا قرأ یعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة. ابن عباس سے بچ کله تلاوت کونو پټکې به پسر کو، ولبس خست جامع به واچول، ورتدا صادر به واغس، واستقبل القبلة قبله تبع مقامخ. نو دا پټکې پسرول خولي جامع او صادر دا د آداب د چانه شو، د تلاوت نشو. چې د تلاوت د آدابونه پټکې پسرول شو نو د جماعت د آدابونه خو په طریقې اوله پټکې پسرول شو. ځکه جماعت کې خو خامخا تلاوت راځي کنه، غم حالت د مناجات دی مع الله تعالی. بل د احتراماتونه تمزمزه کلما تنخع. کله چې غاړه تازه کوي نو بیا به مزمزه کوي. روان شو بن ابي حمزه ابن عباس انه كان يكون بين يدي تور يولو خبو د کانی نه جوړ. اذا تنخع مزمزه به کولا ثم اخذ في ذکر تلاوت. وكان كلما تنخع مزمزه. بل احترامات نه ذات صاحب ايم سکن قرات او اسویلی پټیم کې دی بنشي، لانه اذا قرأ فهو مخاطب ربي ومناجنا وتصاوب من الشيطان.
امام مجاهد اذا تصاوبت وانت تقرا القران فامسك عن القران تعظيما حتى يذهب تصاؤبك. بل احترامات استعيذ بالله عند ابتدائه للقراءه من الشيطان الرجيم ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم ان كان ابتداء قراءه من اول السوره ومن حيث بلغ یا کوم ذی تر رسیدل غیز نه شروع کیږي. بل احترامات اذا اخذ في القراءه لم يقطعها ساعه فساعه بكلام الادميين من غیر ضروره. نو دا قرات دی بندای نه چې معمولی خبرې د پارم اکثر چې څوک تلاوت ډیر کې ایمنز کې ته خبرې مډيري کېږي دا دې نه کوي. بل احترامات يخلو بقراءته ځان تر تلاوت کوي حتى لا يقطع علي احد بكلامنا فيخلطه بجوابي. ځان تناسل کسړې چې مراقبه ځان ته کوي دا دې ځان ته کوي نو څوک به تاسو نه کوي. لانه اذا فعل ذلك زالان سلطان الاستعاذه التي استعاذ في البدء. وای که خبرې وکړي هغه استعاذه چې سر کې ویلې دا غي قوت ختم شو اوس د بل استعاذه ضرورت ده چې خبرې وکړي نو بیا به اعوذ بالله وی چې مدد د خدای تعالی معیشي دلته او شیطان نه دی فارش. بل احتراماتنا يقرا لا تعوده وترتيلنا وترسيلنا په دمه دمه باندې تلاوت کوي په سستۍ باندې. دا خو زمون قارن پروژه کې په دې ډېر کلک عمل کوي ډېر په دمه دمه تلاوت کوي. ومن حرمته استعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به ورتل القرآن ترتيلا. کارا نص موجود دی کنه استعمال د ذهن او د فهم دی کوي تر دې چې دته د څه خطابات شي پي پوي شي. بل حرماتنا دا ان يقفا ودري آیت الوعد نو فيرغب الى الله تعالی ويسأل من فضل دعاګانې دیو کې نبی اسلام دا طریقه وا ودري آیت الوعید فيستجير بالله منه. بل احتراماتنا يقف على امثالي فيتمثلها عبرت اتوا. بل دار چې يلتمس غرائبه. بل احتراماتنا اذا انتهت قراءته ما پر رساله کې دا ټول راغون کړي دا مې راغینه تاسو ته نقل کړ. دا ډیر زیات احترامات دي مستړې کوي خو تاسو ټول کدا ریکارډ والا ته فایده اوچته کی بیا سو کووري او فایده من شي دغه لپاره لګیایم غني تاسو سره په ورقاتو کې پراته دي او بس وای ګوره ټول یو څو زینو پورې بلاړ شم چې مطلبي دي پنځشتم تلاړ شي. ومن حرمت الله يتأول عندما يعرض له شيء من امر الدنيا. بل احترام دار چې تاویلات د امور دنیوي او د پکې نه کوي. دا فساد په دې موږ تاسو طالبانو کې شته مولیانو طالبانو او د امیانو ذکرې دا دسترخوان ته بناستی روټۍ ته نو بس امی براشي کلو وشربو دا تاویل دی به امور الدنیا دا بنه کوي. لکه ګوره یو سړی ته روټۍ تناستی غراش مستور ته چې جیتا لا قدر یا موسی خپټیم را ورسېدې جیتا لا قدر یا موسی وې دا تاویل د امور الدنیا ده دا مکوام. یا کلو وشربو هنیم بما اسلفتم فی الايام الخالیه په وخت د حضور د طعام کې دا مکوام. کدا ریکارډ بندوي نو بیا د قصه کوم چې قاریان څنګه تعویل کوي دا بند کنو بیا به راته وک. دا نقل د کفر نه ویو خو په دې شکل تعویلات د پخوانو طالبانو مولیانو کې عوام دا ګناه نه کوي طالبانو مولیانو کوي. دا دام لري کا او واکه نو بیرونه